مولوي محمد یعقوب مجاهد وای مخالفان دې زموږ په اړه د پوچ ویلو پر ځای هیواد ته ستانه شي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د خوځښت بنسټګر ملا محمد عمر زوی دی. وایه کسان چې د هیواد د امنیت خرابۍ لپاره یوې او بلې خوا ته ډلې ګرځي، یوې او بلې خوا ته پوچ او رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې خپل هیواد ګران افغانستان ته دې راشي. د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د دې د حکومت مخالفان دي بهر کې له غونډو څرګندونو لاس واخلي او د نوموړي په ټکو افغانستان ته دې ورستانه شي. نوموړي دغه څرګندونې د خپلو ځانګړو ځواکونو د فراغت یوې غونډه کې کولې، که څه هم ښاغلی یعقوب په ځانګړي ډول د کوم پخواني چارواکي او یا هم د خپلو مخالفانو نوم یاد نه کړ، خو داسې ښکاري چې اشاره به په ماسکو کې د ځینو پخواني چارواکو یوې غونډې ته وي چې د روسي حکومت د یو مخالف ګوند په بلنه تېره اونۍ جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې د ملي مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې وه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.